كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يوم حديث مستعصم في ذكر إذا حديث مدير وزوكي فداسا مندوب كده البخاري شريف ختم فمقدر السلكي علماء دي متعلق بيانات دا حديث أغلق إمام بخاري رحمة الله عليه دخل كتاب صحيح بخاري بآخر كروه أخير حديث اور کم معنا او په د بخاری شریف ختم نو دا حدیث په علماء لولي د دې حدیث معنا ذکر کوي شاګردان او دې سره یو باب د باب او د حدیث متعلق په بحث ذکر کوي نو دې کې موږ طالبان ته د طالبان خبرې کوو هغه علمي خبرې ما مناسب وګڼل چې رسول الله مبارک دا حدیث فرمایلی دی او دې کې د یو دوه خبرو ترغیب ورکړی دی دا وایي نو په دغه نسبت زما سوچ دا راغلی چې د خپل دوستانو او خپلو مقتدیانو ته د دې حدیث متعلق یو څه خبرې د دې حدیث راوي چې ورته وایي حضرت ابو هريره رضی الله عنه حضرت ابو هريره صحابه کې د حضور پاک مبارک پر انتي صحابه کې پاتې شوی د پیغمبر علیه السلام سره ډېر اوږد وخت تېر کړی دی د نورو صحابه په نسبت تقریبا 3 کاله شاوخوا وخت تېر کړی دی لکه دې چې مدینې منورې ته هجرت د وکړو نو دا سن 60 هجري او محرم او د محرم میاشت او حضور پاک خیبر فتح کړ چې کوم د یهودیانو کړو نو داسې وخت حضرت ابو هريره رضی الله عنه ورسې خیبر فتح شوی و او د هغې غنیمتونه راغونډ شوي نو سن 60 هجري محرم کې دی راغی نو سن 8 محرم یو کال شو د 9 محرم دویم کال شو د 10 محرم دریم کال شو درې پورې او بیا سفر او ربیع الاول څو میاشتې د پاسه 3 کاله تقریبا د حضور پاک سره تېر شوي په دې دریو کالو کې دې د رسول الله مبارک نوم دې ښودلی او د حضور پاک د ټولو نه زیات احادیث د امت د رسول دي 15,304 احادیث د امت د رسول دي وبو سره نور ډېر او چې کوم د امت د رسول دي دغه ډېر شی د رسول دي ممکن ده او چې د دله صحابه او تابعینو کوم نقل کړی د امت د نو هغه 15,304 احادیث نو په دغه باندې خلکو سوال وکړ وی تا د حضور پاک سره وخت په نسبت د نورو صحابو کم تېر کړی او حدیث ډېر نقل کې نه وایي نورو صحابو حضرت ابوبکر صدیق ټول عمر ورسره تېر کړی حضرت عمر فاروق ټول عمر تېر کړی عبدالله بن مسعود ټوله زندګي تېره کړې نو د هغوی نه احادیث کم منقول دی استاده زیات دا وایي دوه وجې د ذکر ویو خدا چې انصار او صحابه په خپلو کارونو کې مصروف انصار به په خپلو پټو کې کار کوو حضور پاک نه به راتلل خو بیا به په خپلو پټو کې او باغونو کې کار کوو څه وخت به یې غیله ورکړو مهاجرین چې کوم د مکې و هغوی به خپل تجارتونه او زما په ټوله زندګي د حضور پاک سره نه زما پټیو چې پټې کوم سنبال کوم نه به مې تجارت کوم بس په لاره خېټه و په مړه خېټه وه د رسول الله مبارک سره موجود و
د دروازې مخې ته ولاړم. ما په سر د پیغمبر علیه السلام د دروازې په درشل لګولې او په ما داسې وخت تېر شوی دی چې زه به د لوټې د لاسه بېهوشه وم. خلکو به وایي چې ابو هریره باندې پیریانو والي دي، میرګي پرې راغلي دي، سر نه به راغله لکې راکولې. قسم په خدای پر ما باندې به پیریان یا میرګي یا د دماغو بیماري ما زه به د لوټې د لاسه د حضور پاک د منبر او د کوټې په منځ کې بېهوشه کړم. او یو ورځ وایي ډېر زیات کوږي وم، نو د جومات په هغه لاره چې پکې عام خلک به تل په هغې کې ودرېدل چې زما دې رنګ ته به څوک وګوري، زما دې وجود ته به وګوري، ما به کور ته ډوډۍ راوړي. سوال حرام دی، سوال مې نه کوي. اگر چې په داسې موقع د بل نه جایز دي چې سړی دومره کوږي وي ملګري ته وایي چې ما بوځه، لیکن بیا هم د وایي ما مناسب ونه ګڼم. کېدای شي هغه رسني او ما ته وایي چې خفه کېږم، دا ښه خبره نه ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې تېر شو. ما وی ابوبکر د یو آیت تپوس کړه، هغه آیت ما ته ښه معلوم و، لیکن ما مقصد دا و چې دوی به ما ته وګوري او دا خو ډېر وږي د خېټې پورې کاڼي تللی دی کور ته، یا به ما ته ووایي چې راځه په لاره کې څوک قرآن نه ښایي کور کې به یې درته خو حضرت ابوبکر نیک تېر شو. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے داغا میں دا آیت تپوس و خارق معلوم و میری مما کو تبوز جڑے بارم آغام نے تیج سیر میں جاو دربار سیدی جو غیرہ و تروی اے ابو بکر دا آیت تپوس میں لینا کو ما تخ معلوم، اے عمر ما دا آیت تپوس و ما تخ معلوم، ما ویتاس و میں کور تبوزے بومتا غیبه ابو هريره سوونه مسلم بوده اس دیکھیے حضور پاک پیرانے چراغ میں ابو هريره الگ ابو هريره تین ماوی او پیرادم نفس حضور پاک سے کورتا ہلاڑو تا دوسرے تا خوراک سے بیبیان اور دویجے او یوم جام پہ او گاورنے تالا نہیں یوم جام ویماتا حضور پاک کو فرمائے کہ ورشا ابو هريره د صوفے کے سمر طالبان دے اصحاب صفا آغاو بلا رکی گیلا من شما جدا اللہ رسول ہوگی خزیمہ او دا صوفے والا جو ضرب وارم دا یو جان دا اپنی مقابلہ کسی او قانون دا رسول اللہ مبارک دو چکم انسان تقسیم کی دی برستو خوری نو پما دے تقسیمیں نو چی پما تقسیمیں نو زمان نمبر برستو لدی یقین ندی کہ چھوٹن بری پادش کوئی دا پیغمبر مبارک خبرم دا غیب منل ضروری خلاصے دینو ویلار نسوخے خلق من طول نو علماء نکلی دی چی پسوفا کے کم تعلیمان دا بدا حویو نوانا تردن دریو سو پوری کم اسلام ناس کم اسلام حویو دیات دریسو دا دین قرآن بسو دا خلق وچینین کون مسافر مهاجر نیم بچیو نیم معلوم ندور ایسا دا رسول اللہ مبارک تفراتو دیر پاکی حضور پاک مصور ریادی کی مختلف دا دین طالبان انسوار کے بعد چا باغونا نو دا کجوری منچک پیرا پریکر دیتا بیبارا چک کے اتر آگے کے بسر اچھا بیسر و بخیر نو دی کے باو کیشو نو دی بچوکا آوال اختر آغیر بیٹا سورا نو چکر میں کجوری بخیشے بیوے بدیرہ بولتے آقا بیخوانا دا دی خوراک دا دین کی دانن جنوب مزید ننزان تا مسلمانان و ایودان تا مومنان و انن پا جماعتون کے ناس کو منظورن کو کم دین یو بل تخار یو بل زندہ کو زمان مخدر قسمی دا دا مسکنان و غریبانان دا دیر عجزان و صحابہ من کرتے
فډیر تکلیفونه د حضور پاک نه قرآن زده کړه، په لوږه کې د حضور پاک نه دین زده کړه او حدیث زده کړه او خپلو شاګردانو ته یې رسول هغې خپلو ته موږ ته د دین داسې تیار میلاو شو لکه د الوار پلیټ کې سړي ته پروت وي مخامخ. موږ پرې عمل نه کوو، په دومره تکلیف وي دا دین د حضور پاک نه شي. صحابان به پراتو په جومات کې په لومړۍ درمنه کې د جومات صفا او صفا پر څانګې خټه پرې نه وه، تاو به هم لګېده، جامې به هم نه وې د غریبانانو، یو لک به یې ولې په هغې به یې عورت پټ کړی و، کمیس بانو، د کمیس په ځای څادر بانو، هغه لک به هم دومره راټوټې و چې په لاس به یې کلک نیولې و چې زموږ عورت ښکاره نه شي. بلعنا على الصفيح رمضان وتميم طالبان إلى ذلك الرحمن صلى أيوم جابه ولا يشعر ودخيل يوم يوم أغنى فاتش بلا من أغنى فاتش بلا من أغنى فاتش بلا من الخط وقرب روس معجزة أخيرا كتقول خلاص رسول الله مبارك له جام ورقة أنا جام إلاس كذا سميما ويقول هذا يوم تبعتي بس إشرب ما وصل يوم وصل إشرب نور وصل نور وصل مسكين كي بدور البار إشرب نور وصل نور وصل بيعمل تلوث اشرب شابسكا ما يولى لا تجد له مسلكا دا خدای رسول یو لار نشته پس کې وره یو رنګین چې په کتاب ماشه دا بمعنى حضور پاک د مهمان هغه باقي الوی مستل او یا به دا حضور پاک ابو هريره من تحت سجن رسول الله مبارک نے جدا شکنے تو بار میں سفر تا زبو سلام پھر جا بار بتا زبو سلام جو جمعہ کی وہ زبو سلام نو ما انا حدیث تا حضور پاک نے یاد کری دی چې بل چا نه یاد کړي دا یو دویم یو ځل رسول الله مبارک ته شکایت اذا الله رسول الله حدیث او یریږي یادیږي حضور پاک کو فرمایا صادر ہوگا زما یو صادر د کمیس په ځای میدان ته وکړي هغه صادر مشهور نو حضور پاک صادر پاک ټولو سلمه په صادر کې یو ځای وې ځان ته مو مګدان وې هغه صادر نه راوښ او په ځان کې بالأصح خدای د هغې نه پس زمانه یو ټکی ویل شوي حافظه مې موجوده او د پیغمبر مبارک نه جدا شوی دی نو ځکه ما ډېر حدیث یاد کړي دي امت ته رسول دي نو د مدینې ګورنر مروان بن حکام هغه ته جوړ کړي د ابو هريره دی د دوس قبیله یمن کې دوس قبیله ده دي خبره حدیث وایي موږ د نور صحابه ورته هغه بشاره ما رواه المحدث تكون حوصنا ويا مبارك حديث راته او شاته سره پټ کې نور ویلې دې کوم حدیث وینو هغه سره کا امتحان دی نو حدیث دې او یو سل حدیث دې وسل بلکې باندې کارونو تعداد دې زیات دي وی په دې کې ابو هريره مستحدث اورېده نو چې ابو هريره رخصت کړو کلمه سجاره یو کلمه اسماء دا یو د دې وی دا دې شاته پټ سره کې دوی باندې کې وی ابو هريره په اوس کې دې کوم حدیث ویلو هغه ته یو وای ورس معنا کې سره د روز دې دا ورس کار ولې میاش کې یو تقریر د تقریر راته یو خدای و ماده راته مې یاد کړی چې دا مور او پلار
خالد تقریر کړو کلمه کې توګه او په مخابره په باندې خبرې دي باندې باندې او د دې پروس کاږي حدیث منتبه هغه دی وایي ابو هريره رضی الله عنه هغه حدیث اولنا غیر کوي مروان سړی د ګورا شاته پټ کې نه پروس کاږي یو حرف کې یو ټکی کې زیاتې کمیونه ټولې وته اکبر تاسو ډېر کله د سورته فاتحه دی دا وایي چونکه رب العالمین د قرآن او د سنت رسول المخلوق تا دا الله مختل د قرآن او سنت ته ورسي هغه زمانه کې سکول کالج کمپیوټر راغلو داسې نو داسې خلک پیدا کړل صحابه په شکل کې هغه له داسې مضبوط حافظه ورکړي چې دنیا باندې مثال کړي دا وایي ناس تو مدینہ کے حضور پاک حدیث کی رسول ہے بین طرف دا وغیرہ عبادت گزار سنت کہ حضور پاک مجلس کے پاتشی اور رسول اللہ مبارک سر پاتشی نو آغا سوال نے پیدا کی کہ پیغمبر پر قدم دے قدم کی یو دیو یو خدم یو نافر یو زمانہ نو د شپه درې ځایه تقسیم کړي یو شپه ښځه ویښه او عبادت دی یو حصه بله حصه کې بیا غلام ویښ و لګیا و عبادت دی بله شپه کې به ابو هریره ویښ او خپل حدیث به یاد دا ولې وایي چې زما په کور کې داسې ټیم تېر نه شي چې د رب العالمین عبادت پکې نه کېږي او حضور پاک دلته فرمایي وی ابو هريره تهجد لما پاس بالکل نه پاس تاخیر شپه کې خوب کاوه ځکه چې دغه په شپه کې حدیث یاد دا رعایت رسول الله لیکن د حضور پاک او وفات بس په یو باندې د تاریخ حدیث کې بل طرف مولا تاریخ کړی دی مولا علي القاري کوم د مشکات شارح وی دا ابو هريره یو مدی جوړ کړو یو پړې فيها 1000 عقد باندې کې زر کوټه جوړې کړو دا کوم خلک تسبیح ورته هغه زمانه کې دا تسبیح نه اوس په تسبیح دي تاکي باندې هغه کوټه ورکړې تا یو کوټه به تاسو راځي زر کوټه پتا تاکي اچولې یو ځات به او به آپا زر کوټه به د الله تسبیح على بود كده حضرت ابو هريره على بود كده چې دولس زره کاله به الله ذکر روزانه به زر کاله استغفار وي لګیا دي حدیث درس کې 1000 کاله استغفار دولس زره کاله به ذکر او تسبیحات دا غیر پس په وره تاسو سره د دې چې د پیغمبر مبارک شاګرد دی سره د دې چې رسول الله مبارک څخه سپلای ګرځولې سره د دې چې رسول الله مبارک خادم دی سره د دې چې رسول الله مبارک نوکر دی سره د دې چې رسول الله مبارک عاشق دی سره د دې چې رسول الله مبارک د پس د حدیث استاد دی سره د دې چې رسول الله مبارک په هر خبر او فعل عمل کړی بیا هم چې کوم وخت مریض وفات کېږي نو مریض جاړي نو ملګري شاګردان ګیر چاپې د سعودي په هنره ولې جاړي ولې جاړي څه جاړي لږ ساعت پس پرې د خپل محبوب سره ملاقات کېږي صحابه به مرګ ته خوشحالېدل چې زموږ به د مرګ نه پس د رسول الله مبارک سره ملاقات کېږي دا دوی له خپل محبوب تللی دی په دې سوچو کې رسول الله مبارک زموږ نه لاړ بیا به کله رسول الله مبارک زموږ نه لاړ بیا به کله ورسره ملاقات کېږي مرګ ته به خوشحاله صحابه چې د مرګ نه پس د رسول الله مبارک بیا به نوراني چهره به بیا کله وي د حضور پاک نه ښکلې شونډې به بیا کله د هغې نه خبرې د دې موږ ووینو
هغه مبارک خشته سترګې به موږ کله بیا ویني او موږ به ښکلې چهره کله وینو نو چې وفات کېدل نو یو بل ته به یې وصیت کوو وایي که وفات کېږي خو لږ ساعت پس به یې د حضور پاک سره ملاقات کړي زما سلام به رسوي زما سلام هر شي کې خپل باندې داسې چې درود سلام وې رسول الله مبارک ته رسېږي إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام أمتي السلام حضور پاک فرمائے اللہ فرشتے پڑے زمکہ گردی اور جسو فما سلام ہوئی درود ہوئی مانے فرشتے لیکن دا ہر شیء پر ہمارے دوست مسئلہ اور بکارا چھے کہ زور سر پٹینا کون خبر اور موبیل مرسل وکذا کراچے میں سو پولی دوزی میں لگا برایتا زمان سلام بزاو دا شیء پر انداز صحابات پتہ وکي د درود سلام وایي فرشتي ورسي خدا ځان نه باندې شکرې او ورته وي سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم نو صحابه کې دې په رسول او دې ساتي زموږ سلام په حضور پاک سره ولې چې ولې چې نو دې ورته کې وي نو دا وره کله درود وی جاء بدی کہ سفر بھی اوگل دے اور سامان کم دے آئے واقعی بسرین تو بہتر راشی یو کالبا کو واپس سعودی تلاشی دو کالبا سراشی لندن تلا ملیشیا تلا درے کالبا دی سرور بدی لس بدی دی اوپل کری تو واپس راشی خدا مرد پر سفر کی جو سری ورشی لا واپس کے دنیا دې زمکې راغلی نشي راغلی خیر د خپل کور ته واپس نشي راغلی د خپلې بسترې ته واپس نشي راغلی دا ځان له چې خشته ښکلې قالینه نشته دی او دا پوست هغې له نشي راغلی او دا اعلی د قوم چې کوم ځان دی دا بستره جوړه کړې ده او پوست بالا پرې جوړ کړی دی دې له بیا نشي راغلی دا چې کوم ایسي دلته کوټه کې لګولې دی د دې ایسي یخوالي له بیا نشي وجمع کی اذا کمپیوٹر لگولے لدے گرمائی خلبیان نشیرات ختم خیر خلاص اور کے جو کڑے اور جنازے پر اقدر وزن بتا و خدای قسم پر پدے اور واپس قدم کی ختم خیر خلاص تمام سفر پھر اوگل سفر دے پھر اوگل سفر رسول اللہ مبارک فرمائی حازم اللذات اغا مرد ځان ته آیات کې چې د دنیا ټول خوندونه او د دنیا د څومره خواږه دي دا ټول دړې ورته ختم دي مرګ راغی د ژوند خواږه ختم مرګ راغی د بچو خواږه ختم ځان ته چې بچي رانږدې کړې او بیا وسې ځان ته رانږدې کړې یا وسې او د زړه پورې ونیسي په خدای مې قصد میخواه زوی که سینه تا یوزه که دا بلشن خو نوسی که را یوزه که یا دوستان نوسی دا با مونگ اوریدل کسا موریدل نو دا زوی نا نوسی خوبی دا زوی نا نوسی خواه بابا جی بدنوه وی دا زوی اونا دا او دا نوسی میوی نو میوه خواه دا مونگ پتا وی دا خپل اولاد نه د زامنو د لونو نه د زامنو د لونو بچي خواږي دا خوند ختم شو چې مرګ راغی بیا دوی نشي نږدې کولی چې دا ښکل کړم نوسۍ نشي نږدې کولی چې دا ښکل کړم کومې پیسې د نه په المارۍ کې پاتې شو که په پین کې ستا لاس واپس ننوتلي په پلیټ کې چې د نه کوم خوراک پاتې شو په خدای که ټوټې وله یو څه خورې دی موږ یې کړی دی ټول خوندونه ختم ټول خواهشات ختم دلې وړې یو طرف ته د خاورې دیوال بل طرف ته د خاورې دیوال برم د خاورې کټ چې پې پروت دی هم خاوره بالا هم د خاورې
او دا ټوکړې ټوکړې کفن دا به څو ورځې بس ختم شي. سترګې پټې شوې چې انجي پکې روان شي، خېټه کې دننه د دنیا په کولمو کې ګند پروت دی، چې انجي پکې لګیا دی کار کوي. د ځمکې نه نور هم چې انجي راوځي هم پرې لګیا کار کوي، او کله ماران او رحمانان دې الله دې وسره سموده پس دا خېټه په دې قبر کې دا وجود وپړسېږي، دا وجود دونه وپړسېږي چې دا ټول له حد ډک دا څښاشي له ډک دي، او سموده پس د انسان دا خېټه دومره مضبوط غرضو کې او دماغو کې او دا په دامیان کوشني کې خراب دا چینجي لګي په دې غوښو په دې کولمو دا خوري دا سترګې خوري دا لاسونه تشه ډوکې پاتې شي، په هډوکو خپل چینجي لګېدلي دا مغزېږي خیر وکړه. څومره ښکلی وجود ولاړ د انسان په دې ښکلي وجود او دې ښکلي سترګو دا زناکارۍ کوي ختم شي. جنۍ دا د ښکلي وجود د خدای په دشمنۍ کې استعمالوي ختم نقش به ختمېږي، دا پاتې کېږي نه، نو ډېر اوږد سفر دی نن. او ابو هریره غوندې شخصیت فرمایي دوی سامان کم دی، سړی چې دوبۍ ته ځي، لاهور ته ځي، پنډۍ ته ځي، کراچۍ ته، نو دې مثلا هفتې ته ځي، نو تاسو وکړئ چې د هفتې څو پیسې نو ورته ویل د هفتې لږ زره لږ ځان سره احتیاطاً شل زره پیسې بله ته بچیانو سوال مریض ته ځم یو 3 ورځو رسېږي دا مثلا څو خرچه به کېږي، یاره یو 100 زره به لږ ځان سره احتیاط 10 زره یوسي، ولې که پیسې خلاصې شي هوټل ته راني، لیکن دومره اوږد سفر دی د مرګ، موږ د هغې سامان تیار نه کړ چې لاندې به زموږ څه لګي په قبر کې نیک به داسې وکړي. حضرت ابو هریره غوندې سړی فرمایي وایي سامان کم دی ورته ډېر، موږ سره پیسې نشته، نو خو چې ځان ته ګورم په خدای قسم قسم په خدای نشته، منځونه دي او که دا ګډ وړه منځونه د مسلم منځونه دي ټول د دنیا سوچونو کې پکې لګیا دي، الله قبول شي، او د ریاکارونو ډکې صدقې دي زموږ الله قبول شي، الله دې قبول شي. دا ابو هریره دا رسول الله مبارک فرمایي او حضور پاک څه فرمایي کلمتان دي دوه خبرې ما تاسو ته وایي چې تاسو لپاره د طالبانو لپاره دوه خبرې حبیبتان الی الرحمن، رحمان ذات الله ته ډېرې خوښې ده، الله ډېرې خوښې دوه خبرې دي درې کوثرې دوه زیاتې نه، هغه دوه خبرې الله ته خوښې دي، هغه الله چې رحمان دی او په موته مهربان دی، په خدای کې د الله نه زیاته مهربانه بل څوک شته دی نه، دا زموږ شکل، دا زموږ وجود، دا زموږ مان، دا زموږ بچي، دا زموږ عزت الله راکړي، دا پر مهربانه دی چې موږ ولې لمونځ نه کوو بیا هم ډوډۍ راکوي، موږ روژې نه نیسو بیا هم ډوډۍ راکوي، روژه خوار روژې نه نیسي بیا روژه ماتې ورکوي. زما یو نوکر زما خبره نه مني ډوډۍ نه ورکوي، زما زوی زما خبره نه مني دروغ شم د مناره بیا ډوډۍ ونه خوري، لیکن الله ته نه مني مشرک د خدای دشمني کوي، مشرک رسول الله فرمایي حدیث قدسی دی وایي ما ته کنځل کوي، دا څوک وایي د خدای ښځه ده دا خدای ته کنځل دی، دا چې څوک وایي چې د خدای لور ده دا خدای ته کنځل دی، دا چې څوک وایي چې ما الله واپس نشي کولی کولی دا خدای ته کنځل دی، دا مشرکان دا یهودیان وایي عزیر علیه السلام د خدای زوی، عیسایان وایي عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، دا په خدای کې عیب پیدا کوي، خدای ته کنځل کوي، بیا هم خدای ډوډۍ ورکوي، ښې ورکوي، زبردسته ډوډۍ ورته خدای ورکوي، د خدای بد وایي بیا ډوډۍ ورکوي، د خدای دشمني کوي بربډ ګرځي بیا خدای ډوډۍ ورکوي، جامه هم ورکوي، عزت هم ورکوي، بچي هم ورکوي، هر څه په دنیا کې
دوما مهربان یا رحمان الدنیا والآخرہ خدایا تو دنیا کے فخر و رحمت کے آخرت کے ومن خدای په دنیا کې ورحم کوي او ومن خدای په آخرت کې ورحم او چې بیا دې ورته نفل وکړل یو نفلي روژه دې ونیوله او خدای دې ورته وار درکړه او ای الله بس تا بنده ستا په مخ دې راکړې چې درته به اواز درکړي بنده زما سوی ډېر مهربانه ذات دغه مهربانه ذات کې د اول نه آخره پورې هر وخت کې ما خوشحاله ساتي که زه دم شم نو ما د اکسیجن راکوي زه ساه اخلم ګنې دغه وخت کې که زما یوه رګم بنده خیر ختم دا بنده پرې خوشحالي دوه خبرې دي نو دې نه دي څوک پرې خوشحالي الله پرې خوشحالي کوم الله د رحمان او مهربانه ذات هغه خوشحالي دا دوه خبرې څنګه دي خفیفتان علی اللسان وجه ومصالح ستړی کېږي پرې ونه که ته وایې چې یاره الله په خوشحالېږي نو دا به لږ پرې زه ستړی کېږم ولې په کړاو الله خوشحالېږي چې بنده د الله ذات ته وکړېږي نه 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 خفیفتان علی اللسان وجه الاحسان یو بیا ستړی کېږي او بیا څه وایي ثقیلتان فی المیزان د قیامت په ورځ چې کومه تله ده هغه پرې ډکېږي درنې دا کومه چې تله لکه بل حدیث کې راځي چې سبحان الله یملأ نصف المیزان نیمه تله په سبحان الله ډکېږي والحمد لله یملأه نیمه باقي په الحمد لله ډکېږي او تله وایي خدای الله نه رحم دی دا خبر دا خلک پاسي څوک به د بیزوګانو په شکل څوک د سپو په شکل چا نه به په دې سپېمو کې زنځیر واچوي او راکاږي به پر مخې به چا نه به خپل ښه عمل راشي د څاروي په شکل دلته وایي په ما سوچ دی به پرې سوچ شي او حساب کتاب نه بلي او د چا پسې د چا په بد شکل نسخه دلته وایي ډېر شه به تاسو وایي په زور به یې راټیټ کړي بد عمل به پرې سور شي او دا قلبې والا غویان چې ته پرې قلبه کې او دا ستنې والا چوکه ورسره وي په هغې یې وایي چې دا غوی تېز دي نو دقه رنګې د ستنې چوکه وایي شاته به په دې کوناټي نه وایي عمل به پرې سور دا خو د پاس قبر پاسېدل بیا د هغې نه پس د هر پیغمبر حوض دی زموږ د ښکلي مبارک د پیغمبر د حوض نوم څه دی راوستل موږ به انشاءالله خپل محبوب پیغمبر باندې مبارکۍ کوي انشاءالله د هغې نه پس عملنامې به راخپرېږي چې چا ته په ښي لاس او چا ته په ګس لاس چا له د شهادت طرفې نه هغې نه پس دوزخ دی او په دوزخ یو پل دی زموږ خلک ورته پل صراط وایي دا پل صراط مخې ته دا تله لګېدلې په تله باندې به وزن څوک کوي حضرت جبریل علیه السلام د تلې ډنډه بیا نیولې او هغه شی چې داسې داسې کېږي که نه هغې ته به ګوري جبریل علیه السلام په خپله الله به په خپله اړیکې رالېږي رب العالمین آدم علیه السلام خپل ټولو بچو ته وایي الله ورته آواز کوي یا آدم قم فاصبر قم عند الميزان تل سره ودرېږه جعلتك حكما بين ذريتك ته مې د خپلو بچو په منځ کې انصاف والا مقرر کړې ته ودرېږه انصاف دار کړه چې زما څوک ډول وي چې الله ظلم کړی دی یرعد فرائصه آدم علیه السلام د لوږې په رپي ولې چې وي دوزخ ته دا لیدي او د هغه بچې نوسېد جنت ته د هغه بچې نوسېد په بچو نوسو خلک کرام الکاتبین فرشتې چې زموږ نیکۍ بدې کتابونه لري ملک الموت او د هغه ملګري چا چې ساقیان استري هغه مولانا او چې د کوم پیغمبر امت سره حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر تلت صحبت
حضرت داود علیہ السلام اللہ نے سوال وی اللہ تعالی نو چې وته اوخلا نو به هوش کړی مکمل به هوش کړی نو په هوش کې راغی داود پیغمبر د پیغمبر د دوی طاقت نو چې هوش کې راغی نو جوړلی نو چې ورته وی ولې جاړه وی خدایا تا خو دې راغله کدا قوه اسمانونه او قوه زمکه په یو چاپی کې واچي نو په یو کوټی ځای کې وځي شي نو خدای دا زموږ په عمل کې کوي غرق شو خدای نو عمل زموږ نشته چې دا تر پټه شي نو الله فرمایي ته داوود چې زه خو غواړم په یو کلمه ورته کولی شي الله نو رحمت دا او سخت وقت فالثقيلتان في الميزان لا تصبر وتلك الدليل الثاني ورقصوي حضور اخوان چې دوی ورډېر چې دوه خبرې دي او زما رب په خوشاليږي زما کې هیڅ ثواب ورني خو چې زما خوشاليږي پکار دي دا الله خوشاله کړي چې خپل رب خوشاله نو په دې الله خوشاليږي چې هم په نه کړی ستړي کېږي په نه او يودي سبحان الله وبحمده بلدي سبحان الله ده بيستاخذ كل سمعنا بمعنى لبدي ما نتنقوا ده يوكل ما لا شيء الله ده رأي ما فعلت وده بلدي ما نسمع في الصبر كل صفتنا علم دي كقدرات دي كليدل دي كوريدل دي صبر كل صفتنا الذي حقيقي ما ممكن مستحق علم الله صادقتي لما وسيلة من الله خذها أكل لي كدماغي على بكاء عليه اللي ونيان في بيوها ويأخذ غيره طاقة وقدرات وحقيقي ما ممكن تأسفته هذا الصفات لما سطاقته ذكر القصة ده وقواني نتاع التبلات شكيونا وقواني فالي فميوه التطورة دمشق وقوة ټول دنیا کې ښکاري په تیاره کې او په ځمکه تل کې وبره دا ټول سیزونه چې هلته ښکاري الله زما څه لیدل دي اوس په مې نظر کمزوري ټولون به یې په سترګو بیا وسکي اورېدونکی الله دی میږیان او په ځمکې په تل کې او د دریاب په ویښ کې چې کوم کمان تسبیحات د الله ویلال د خدا رضی الله عنه چې غوږونه کاڼه شي په غوږ لاس کې dari كل صفات حقيقي مستحق لا الله جو سړی دا وایي چې الله تعالی راغی پاکه دا خوب نه ستا بچو ته جنت نشته ستا ښځې ته ضرورت نشته ستا مخلوق ته ضرورت نشته تا له مرګ نه راځي تا له الله بیماري نه راځي تا د بچو ضرورت نشته تا هېڅ چا ته ضرورت نشته پروردګار او چې دا مې وایي چې څومره ښکلې صفتونه د خدای تعالی خبير إخوان توريدون كي تريدون كي الله تبتيارة كي مخلوق وين تخلقوا بعد رحمة كي رزق وكي خلقوا نشيلون كل صفتون لأن كل صفتون أواخرة كي العظيم الرويده الله بخبل شان كي وبخبل صفتون كي وبخبل كارون كي دبر عظيم درد كي دخله بشان صفت تجانشتا الله چې کوم کار کوي کوم نور راغلی قسم په خدای ته څوک کوي الله چې د ګل کوم پاڼه پیدا کړي تب بل کړي دې پاڼه جوړ کړي باغ کې کوم دې طاقت او خوشبوئی نو الله کا بغیر پیدا هغه پاڼه کې کوم هغه کې کوم رس دې او دا دې نه د شاته مچې کوم شاته واسه په خدای ته دې پیدا دا دوه خبرې دي pada Allah bersyukur. Dan dua khabar ini salah kerja. Dan dua khabar ini Peygamber Mubarak berfirman ini. Maka dia berfirman, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah. Atau dari tasbih bah kepada Jumat dan mengatakan bagi Yusuf khabar itu. Sedona datang. في حضرة أبو هريرة رضي الله عنه فرمائے
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة بجاء سلكا تداخل محيط ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ويكدا ينابون الدرياب تزدق فريقهم وتقديما دنن جمعه سبق لهم سيو جمعه بدا كلمات وشواروس كسل كجيوان وای صورة المسلمان أول يوم المصر وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تغسل بری دنن نفس دا کرنا هو مقصد به پیچه کرد سبحان الله إذا أرعب خدای پاک خدای که عیب نشتا وبحمده يسوع كل صفاتنا دي رد الله فمن عالمين وبيا سبحان الله ويبدأ العظيم العظيم تاتي اللحظة وبدأ الله مشاري دلم دقيق وجب مساني سلبور بيري بطول مسلمان لا سوف الناس خيال التسبيحات تنور الخديدي أبا عند المكالا الصلاة تشتغل نمارون دا يوسف ملي شويري يوزمون دا بعد الخير الجندي حاجی فتح محمد خان سے وفات شو او اللہ دے مغفرت نصیب کی اللہ دے وبخلی خیر انسان او مائی پر جلالہ کی ویڈیو اللہ دے وبخلی او اللہ دے وارثان دے صبر بلدہ محمد زمان پورو طویل قادری پورو وفات شو اللہ دے مغفرت نصیب کی اور اللہ دے آخرت خوشحالی نصیب کی میرے دلابات کی ودنانا وفات شو اللہ دے غم وبخلی والله تعالى إلى آخرة وشالي نسيبه نور بعد خلقهم بماران دي دوايا وقتلنا الله دي روسي عجون والشفاء والكي صبح کی نماز میں سنت کرنا ہے پہلے سنت بکے او دموندر جمع یوم الگردے ڈکی نرازی لیقت استاد قصر نمیدی دا مور وفات شویو او زمون د جمعې د مانځه مستقل ملګری هغه طبقې ته رمضو چې الله مغفرت نصیب کړي او الله د آخرت خوشحالي او دا خو والله دا ټول مردګانو ورکړي الله د آخرت خوشحالي نصیب کړي الله ورسان خیر صبر او د امور خدمت ټول سره بل دا چې سبا نه بلل د اقوال پر زمون په دارالعلوم نعمانیه او مانځو کې د طالبانو دستاربندي ده او د بخاری شریف ختم وي او دعا وکړي ان شاء الله څومره ملګري ټول شرکت کوي تاسو ته دعوت دی او تاسو دوستان دي تاسو ورونه دي ټول ته دعوت دی د اتوار پرس خیر ان شاء الله په 9 بجې باندې زموږ پروګرام شروع کیږي او باندې په مدرسه کې پرمانه او د بخاری شریف ختم وي په خیر ان شاء الله او الحمدلله يقول السوا او بنزدر تعليمان ده حديث او فارغ يقول السوا او بنزدر تعليمان ده حديث تخصص تعليمان دي بكي او ده قرانگي بكي ده قرآن شريف ده حفظ تعليمان وده حديث لو يدور الحمد لله وده دريا كارون مستعد يقول السوا تعليمان دعاګانې کوي دا یو کتاب هم د بخاري شریف ترمذي شریف ابو داود شریف مسلم شریف اول نه اخره پورې مخلص الحمدلله شمائل د ترمذي او دغه رنګي دا نور چې څومره کتابونه دي الحمدلله په دارالعلوم مانیه او مانځو کې دا ټول کتابونه د اخلاص شو چې کوم پکې د نصاب کتابونه لکه موطئین شو نسائی ابن ماجه د خپل نصاب پورې ویلي او زموږ ډېر اجزا طالبان دي مسافر طالبان د بلوچستان د پونې د سوات د دل باجوړ د جنوبي اسلام دا ټول ستاسو په جماعتونو کې تاسو سره ډېر لري تاسو وروړی وکړل خدای د تورنځو د خلکو د منځو د مرزو د میرو د دې ګیر چاپیره ډېر شکر ادا کوم استاسو په مولای کوله خدای پاک د رسول الله مبارک او باغچه تیار تاسو به سم راځئ تاسو یې په کار نه شو
ستاسو جماعتونو کې یو خوړه، تاسو بجلی استعمال کړه، ستاسو اوبه استعمال کړئ، تاسو دې طالبانو سره مینه وکړو، دا به همیشه کوئ ګرځئ انشاءالله. ولې دا د پیغمبر د حدیثو طالبان څنګه ابو هريره دقسې د حضور پاک حدیث زده کړل، عالمان چې شکر تاسو فرمانۍ ډوډۍ اوس به دې خپل وطنونو ته دغه دین په خورئ انشاءالله. تاسو دې خدای ډېر خوشحاله خدای ډېر برکات نصیب چې د دین د طالبانو سره مینه کړې ده، محبت یې کړې او د مینې او د عقیدت اظهار یې کړی دی. خدایه د ستا ته مخه کړې ته وله بدل یې په دنیا کې هم ورکړې او په آخرت کې او جلسې ته توفیق یې خدای په خیر او عافیت سره دوام کړي. چې څومره دسته باندې کېږي په مدرسو کې الحمدلله الله د هرې مدرسې نه د دین کار دی. هر مدرسه کې د بیا د کارولې شروع دي، دسته باندې پکې کېږي او د حدیثو دورې دي پکې الحمدلله. موږ پرې ډېر زیات خوشحاله یو. نو چې څومره طالبان د کوم په محمد فروز المختار حقانیه کولاخټه کې دستاربندي عظیمه دستاربندي پکې داسې ځای په دې نورو مدرسو کې چې کوم مدرسو کې دستاربندي کېږي شوي دي، خدای دې ټول قبول کړي. الله یې ستاسو په بچو کې ستاسو په نوسو کې خدای د دین حافظان او عالمان برحمت